بسم الله الرحمن الرحيم. ده حضرت سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه سروایت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبي أكرم صلى الله عليه وسلم فرمایل اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة. کله چې په امت کې امانت ضائع سي، د امانت سره خیانت شروع سي، نو تاسو د قیامت انتظار وکړئ. دا د قیامت د رانږدې کېدو علامه ده. قال كيف اذاعتها يا رسول الله؟ یو شا پوښتنه وکړه چې د الله رسوله د امانت د ضایع کېدو طریقه کومه ده، یعنی کومه طریقه باندې چې امانت ضایع سي نو دا د قیامت علامه ده. قال اذا اسند الامر الى غير اهله فانتظر الساعه، رواه البخاري. کله چې ونا اهل تکار وسپارل سي نو د قیامت انتظار وکا، د قیامت د نږدې کېدو علامه ده. زموږ حضرات محدثین رحمهم الله فرمایي چې دلته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم عام فرمایل چې کله چې منصب وسپارل سي، کار وسپارل سي ونا اهلته، نو د قیامت انتظار وکا. غرض د دې څخه فقط او فقط حکومت نه دی، بلکې هر هغه کار چې د هغه د پاره استعداد او صلاحیت پکار وي، هغه کار و هغه استعداد ولا ته ونسپارل سي، بي استعداد ته وسپارل سي، نو د قیامت علامه ده. زه ملګرو ته کله کله تشریح کوم چې د درس په منصب باندې باید څنګه استاد کښینی. اوس چې کله د درس منصب ونه اهل ته وسپارل سي، د مسجد امامت ونه اهل ته وسپارل سي، د قوم مشرتوب ملکی او سرداری ونه اهل ته وسپارل سي، دکان کې باید څنګه دکاندار ناس وي، څنګه امانتدار او خیرخوا وي، دا دکانداری ونه اهل ته وسپارل سي، د کور مشرتوب د اولاد تربیه نه اهل پلار ته وسپارل سي، دا ټوله د قیامت د نږدېوالي علامې دي. لہذا هر څوک په خپل اندازه باندې شپانه دي، په خپل اندازه باندې د شپانۍ هغه مسؤل دی. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هر یو په تاسو کې نبی علی السلام او شپانه دي، او د هر شپانه څخه د خپل رمې پوښتنه کوي. فالامام راع وهو مسؤول عن رعيته. امام بادشاه دا د وطن شپانه دی. یو سړی په خپل کور کې د خپل اولاد شپانه دی، یو سړی د خپل کور کې د خپل اولاد او د ښځې مسؤل دی، او قبل څوک نه لري یو سړی کم از کم د خپل ځان مسؤل او شپانه دی، د څه پوښتنه کیږي. لہذا مسلمانان باید خپل مسؤلیتونو ته متوجي سي. هر هغه کار او مسؤلیت چې انسان ته د الله جل شانه له طرفه د په ما تحت کې چې د تر لاس لاندې د حقوق په باره کې کم مسؤلیت په هغه باید په صحیح طریقه باندې ادا کړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.